زموږ خلک چې لور ودیږي دا قرآن پر سر ورنیولی داسې و موټر ته یې خېږي دا هېڅ رسم نه دی نه دا ضروري دی نه په دې څه کېږي د دغه لور چې دا قرآن د پر سر ورنیولی و موټر ته یې خېږي د ناوې په نامه باندې د دې خپل منځ نه یې زده د قیامت په ورځ ستا غاړې ته بندې دي ځکه دا ستا لور ته د کور د بندې نه پرېږدې ته یې مشر یې پرده پکه یې نو دننه تا څه شروع کړي دي او د شریعت د روی سه لکه څونې تعلیم چې پر نارینه دی د غونې تعلیم پر زنانه هم دی ځکه اوس نارینه چې تعلیم کوي د دین نو خو لمونځ به یې زده کوي روژه به یې زده کوي حج به یې زده کوي د هغه ګرد شام پر زنانو هم فرض اوس نارینه تعلیم وکړي لمونځ و حج و روژه یې زده کړله زنانه دغه یې پاته شول زموږ شیخ صاحب مرحوم به ویله حضرت العلامه عبدالغني نور الله مرکده هغه ویله زموږ زنانې د کشنیانو په شکل په تیاره کې زیږي په تیاره کې لویږي په تیاره کې ودیږي په تیاره کې د دنیا سره روانې دي یعنې د الله و د الله د رسول فرق نشي کولی د الله و د الله د رسول فرق نشي کولی د امام صاحب و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرق نشي کولی چې لمونځ یې کښېنې لمونځ یې داسې لمونځ دی چې یو ټکی د لمانځه نه دی زده اول ته چې زه ورسم کې مازې ډوډۍ خرابه پخ کړې وه یا پتیره وه یا سوځلې وله نو بیا دې دا سیل کوي چې زه څه حال باندې ږدم لمونځ کې خراب دی زه باک نه پکوم دا د قیامت په ورځ دا ګریوانه به الله موږ نیسي اوس د دې دپاره زه یو نسخه درښیم هغه نسخه درې خبرې دي یوه دا ده چې زنانه چې وت سوې نه د دې متعلق یعنې د دې زنانې متعلق یو شرعي مسله ستۍ مخته راله که ستۍ زده وه ته یې ور وښیاست که ستۍ نه وی زده د ورورو د پلار په حیث باندې خو دا وت سوې نه ده راځه د ملا څه پوښتنه کوه دا مسله وړاندې اول تعلیم په وکړه دا اوس خبره زه کوم چې چا تعلیم نه یې په کړی که تعلیم وکړي خو بیا تا ته ګرځېدل شي که تعلیم نه و کړی پوښتنه ځین کوه چې کومه شرعي مسله وه که ستا یې زده وه ته یې ورښیه که نه راځه د ملا څه پوښتنه کوه ور وړایه نه ملا هلته ورتللی سي نه دا ملا له راتللی سي او بیا چې واده سي بیا د میړه ذمواري ده وچ کلک میړه په دې مسؤله دی د دې شوهر د دې سړی دا په دې مسؤله دی چې د دې هره شرعي مسله به دا وړي د ملا څه به پوښتنه کوي ورښیي او پاته سو آخري خبره د زنانو په متعلق کې دا یوه خبره تی دغه کې چې زنانې کم تر کمه بهشتي زیور تعلیم الاسلام د دې مطالعه باید کوي